د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو ریاست له لوري په ولایتونو کې د ملکي او دولتي شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی څو کسیز هیئات هغوی د خپلو کارونو د اجرا لپاره پکتیا ولایت ته په 15 ورځني سفر روان دي. یاد هیئات خپل لومړی ناسته د یاد ولایت له مرستیال والي سره ترسره کړه او له هغوی وغوښتل چې په کارونو کې مرسته وکړي. دا ناسته چې پکې د یاد ولایت د مرستیال والي په شمول د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس او نورو ګڼو مسؤلینو شتون درلود، ورغلي هیئت په خپلو خبرو کې وویل حاکم نظام د الله تعالی جل جلاله نعمت دی چې شکر ادا کول یې پر موږ او تاسې لازمي دي. په شل کلنه دوره کې د مجاهدینو مبارکانو شپې ځای نه درلودی، تاسو بهتره معلومه ده، پیسې نه درلودی، دوستان نه درلودل. نن الحمدلله هغه ځایونه چې موږ په خوب نه ولیدلي په هغې کې مجاهدین ګرځي، په هغې کې باچهي کوي، په هغې کې ژوند کوي. دا یو عظیم نعمت دی، د دې شکر په موږ او تاسو باندې واجب دی بلکې فرض دی. کله چې په انسان کې اصلاح راله د انسان معزز سو نو هغې کې بیا خشیت الهي راځي. کله چې په انسان کې خشیت الهي رالی نو بیا هغه د خلکو حقوق نه ځایوي. دغه راز ناستې ته د وزارت د علمي بورډ غړي مولوي صدیق الله اسحاق وویل د شکایتونو اوریدلو ریاست امیر المؤمنین د نظام د بقا په خاطر جوړ کړی او زموږ لومړنۍ هڅه همدا ده چې د هیواد په هر ګوټ کې د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړو او د حل په موخه یې تر مسؤلو چارواکو ورسوو. نو که چیرې بل فرض داسې یو نمونه پیښ سي د هغو د حل کولو دپاره موږ دلته راغلي یو او په دې کې ستاسې پوره همکاري غواړو. د معاون صاحب څخه رانیولې تر فرد مجاهده پورې د ټولو څخه موږ د همکارۍ غوښتونکي یو، ځکه دا د سمې شکایاتو اداره چې د امیر المؤمنین حفظه الله دا جوړه کړې ده د پاره د دې چې د دې نظام بقا په دې باندې راسي چې خدای نه کرده په د عمل کې د یو مسؤل کس څخه یو مظلوم ته تاوان ونه رسیږي. که چیرې د یو مظلوم الله ته منظور سي بیا به نه زه یم نه به ته یې نه به دا نظام یې نه به د عمل کې. د یاد ولایت مرستیال والي ورغلي هیئت ته د ښه راغلاست ترڅنګ د هر راز همکاري ډاډ ورکړ او د کارونو د لا ښه پرمختګ لپاره یې له هر ریاست څخه یو استازی د امر بالمعروف وزارت لوړپوړي پلاوي ته ورمعرفي کړ ترڅو په یاد ولایت کې شته شکایتونه په ښه ډول ثبت او د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو ورسوي. دا به موږ تاسې کوشش دې ډېر کوو چې دوی سره همکاري وکړو. دوی غوښتنه کوي د غوښتنې مطابق به موږ تاسې یو کمیټه ورته جوړوو او دا که له کوم ریاست نه، له ولایت نه، له قمنداني نه، له حوزو نه یا له رئیس صاحبانو نه له چا نه شکایت کوي یا له قاضي صاحبانو نه چا شکایت درلود ډېره خلاصه سینه باندې به جواب ورته وایو. له وزارت څخه ورغلي پلاوي د دې ولایت له مرکزي زندان څخه لیدنه وکړه او د زندانیانو ستونزې یې له نږدې واورېدې. هغوی د یاد زندان مسؤلینو ته په خبرو کې وویل له مجرمینو سره له نیکه مسلکي چلند څخه کار واخلئ څو مجرمین د شوو جرمونو له تکرار ډډه وکړي او په ټولنه کې د منکراتو مخه ونیول شي. د ورغلي هیئت مشري مولوي صدیق الله اسحاق زندانیانو ته وویل د امر بالمعروف وزارت د شکایتونو اوریدلو کمیسیون د دې لپاره راغلی چې ستاسو شکایات واوري او د حل په موخه یې تر مسؤلو چارواکو ورسوي. نو که تاسې د زندان د مسؤلینو څخه دلته هر نوع شکایت لري، هر نوع مشکل لري، داسې مشکل چې د زندان د مسؤلینو د وجې هغه تاسې ته متوجه وي، تاسې د هغه څخه ناراضه یاست، د هغه څخه په تکلیف یاست، په عذاب کې مبتلا یاست، ښه په ډاډه زړه باندې په اطمینان باندې بلا دې چې تاسې وبېرېږئ یا د خوف احساس وکړئ هغه فکر به نه وي، په پوره اطمینان په ډاډمن زړه باندې هغه مشکل زموږ سره شریک کړئ. د یاد زندان زندانیانو د مسؤلینو له ښه برخورد او د زندان له ښو سهولاتو خوښي وښوده او ویې ویل چې محاکم دې دوسیه نه ځنډوي او باید پر وخت بررسي شي. موږ سره په زندان کې هیڅ مشکل نشته، بیخي ښه راویه، ښه سهولت، هر څه تیار دي او عامه مشکلات د محکمو له طرفه دي. کوم د ژوند
ضرورت چې موږ ورته ضرورت لرو هغه ټول موږ ته په صحیح معنا رسیدلی دي. نو په داخل د زندان کې مشکلات نه لرو. یوازینی مشکل چې دا د یو د ما نه بلکې د ټولو بندیانو هغه یوازینی مشکل دا ده چې موږ په محکمه کې مشکل لرو. د غږ اورېدو نشتون ډېر موجود ده په محکمه کې. بلخوا یاد هیات په همدې ورځ د یاد ولایت له ځایي خلکو سره د همغږي او د شکایتونو اورېدلو په موخه په جوړه شوې ناسته کې د یاد ولایت د امر بالمعروف رئیس د خلکو شکایتونو اورېدل او تر مسؤلو چارواکو رسول یې الهي او هیوادنی مسؤلیت وبالو. یو شکایات تبلیغات دا کې فرق هغه شکایات چې مستند وي سند ولري دویم په رسمي بڼه عرضي په شکل باندې دریم په همدغه ځای کې دا درې شرطونه شته. که چېرته دا شکایت رسمي نه و دا بل ځای کې دا یعنې قدرمن تبلیغات که مستند نه دا تبلیغات دي که دې ځای نه په بل ځای کې و دا بیا تبلیغات دي. په دې پار جوړ شوې ناسته چې پکې د وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اورېدلو په موخه ټاکل شوي څو کسیز هیئت په شمول د یاد ولایت د امر بالمعروف محتسبینو، دیني عالمانو، قومي مخورو او نورو اداري مسؤلینو شتون درلود. له کابل څخه د ورغلي هیئت په مشرۍ د شکایتونو اورېدلو رئیس مولوي صدیق الله اسحاق وویل د امر بالمعروف وزارت تر چتر لاندې د شکایتونو اورېدلو ریاست د مشرتابه د حکم پر اساس رامنځته شوی چې دنده یې د هیوادوالو ستونزې اورېدل او د حل په موخه تر مسؤلو چارواکو رسول دي. دا د سمې شکایات داسې یوه اداره جوړه کړې ده چې هغه د ولس مدافعین د ولس دفاع به کوي د نظام د اشخاصو څخه د نظام د ادارو څخه. د امیر المؤمنین په حکم باندې قبل الفتحه په نظامي حالاتو کې هم امیر المؤمنین ودې ولس ته فکر و دا ولس یو څوک په ناحقه باندې ولسي خلک د یاد پلاوي له راتګ څخه خوښي کوي او دا کار د ولس په ګټه بولي. د دوی د دې راتګ نه ډېر خوشحال یو او خدای دې دغه قدم د دوی نیکي او دغه د ملت سره د خواخوږۍ او د زړسوي له امله دغه اقدام شوی ده. دا شکر دا ډېر مهم و چې د افغانستان د خوار ملت ته او د غریب خلکو ته یوه د شکایت او د غږ د اورېدلو یوه زمینه برابره سوه. نو په دې باندې موږ ډېر خوشحاله یو. دا ډېره ګټوره ده د دې خوار او د غریب ملت لپاره ډېره فایدمنه ده. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدلو وزارت له لوري لیږل شوي پلاوي د کارونو د لاک انجام په موخه د پکتیا ولایت له ولایت مقام، استخباراتو ریاست، امنیت قومندانۍ، محاکمو او قولي اردو له استازو څخه د خلکو د شکایتونو د حل په موخه یوه ګډه کمیټه جوړه کړه چې د دې کمیټې دنده به په یاد ولایت کې د خلکو ستونزې په شفاف ډول تر مسؤلو چارواکو رسول وي. د دې کمیټې د جوړېدو څخه هدف دا دی چې د خلکو شکایات په شفاف او سریع طریقه باندې حل سي. بلخوا ولسي خلک د دې کمیټې جوړښت یو مثبت ګام بولي او زیاتوي چې داسې کمیټې باید دوام وکړي څو د ولسونو غږ تر اړوندو ارګانونو ورسیږي. آینده کې هم زموږ د دې خوار ملت غږ دا خلک واوري او دغسې راسي، دغسې یوه کمیټه یو شی جوړ سي چې هر وخت کې سړی وکولی سي چې خپل شکایت او خپل غږ وړاندې کړي. یاد پلاوي پکتیا ولایت د خپل 15 ورځني سفر پر مهال یو اته شکایتونه واورېدل چې له جملې یو شپېته شکایتونه حل او پاتې شل قضیې اړوندو ارګانونو د حل په موخه ولېږل شوې. په مجموع کې چې کوم شکایتونه دغه هیئت ته خلکو ولسي خلکو راوړله د ټولو جمله یو اتیا شکایت وه چې هغه لا ينحل شکایت وه. د دې یو اتیا شکایتو د جملې څخه شل شکایتونه داسې وه چې هغه تر موږه پورې اړه نه درلودله. هغه ته چې تر موږه پورې کومو شکایتو اړه نه درلودله او خلکو موږ ته راوړي وه هغو ته لازمه رهنمایي وسوله. خپل ځای هغو ته وښودل سو چې ته خپل شکایت و دغه فلاني مرجع ته وروړه او د هغو د جملې څخه یو شپېته شکایت د حل په موخه خپل مربوطه مرجع ته حواله سوله. بعضې د استخباراتو څخه وه، بعضې د بل ارګانه څخه وه، خو چې کوم شکایت د کوم ارګانه څخه راغلی و په دا یو شپېته ټولو شکایتو کې چې هر څه شکایتونه راغلي وه خپل مربوطه مرجع ته حواله سوله.
د یادولو ده چې د امر بالمعروف وزارت له لوري په ولایتونو کې د شکایتونو اوریدلو په موخه ټاکل شوی هیئت به د هیواد په ټولو ولایتونو ګرځي او د ولایتي خلکو شکایتونه او ستونزې به تر اړوندو ارګانونو او مسؤلو چارواکو د حل په موخه رسوي.